د یو سړي نه مې سړی جوړ کړی هغه سړی راته سړی نه وایي د یو سړي نه مې سړی جوړ کړی هغه سړی راته سړی نه وایي زه اوس رښتیا خبرې نه کوم اوس راته هېڅوک لیونی نه وایي یو نظم به درته ووایم یایي چې حجر اسود مې ښکل که حجر اسود مې ښکل که د حسن حد مې ښکل که زه شنې روضې له لاړم مشین ګمبد مې ښکل که لچي لونګه لاړم خبرې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر له لنګه لاړم چا ویلې پیر شوې لاړې چا وې کاپیر شوې لاړې چا وې دروغ ده وویل چا ویل رښتیا ده وویل ما ویلې خوب مې لیده خلک ډېره مننه چا وې دروغ ده وویل چا وې رښتیا ده وویل ما ویلې خوب مې لیده خلک حیران پاتې شو ویل عجیبه کیسه وه دا خو خوږه کیسه وه څومره پلنډه وکړه څومره اوږده کیسه وه بس زه راپاڅېدم هغه محفل مې پرېښود روشن مې ځان سره ویل منیر کاپیر نه دی خو منیر کاپیر هم نه دی یو بل شعر اجازه شته ویایو که وخت کم دی یایي چې خیر دی اشنا که ما و تا پسې خبرې کوي خیر دی اشنا که ما و تا پسې خبرې کوي دنیا خو ټوله په دنیا پسې خبرې کوي او خلک دروغ وایي ساده جانانه مه یې منه خلک دروغ وایي ساده جانانه مه یې منه مجنون به څنګه په لیلا پسې خبرې کوي او یاران چې روغ وي د یو بل په صفت نه مړېږي یاران چې روغ وي د یو بل په صفت نه مړېږي چې کله وران شي خامخا پسې خبرې کوي او د ښکلو مې دا عادت قسم دی چې بیخي نه دی خوښ د ښکلو مې دا عادت قسم دی چې بیخي نه دی خوښ سړی مین هم کړي او بیا پسې خبرې کوي او بس دغه خلک ته نور خپل منځونه بیل بیل کوي بس دغه خلک ته نور خپل منځونه بیل بیل کوي چې د کم خلک په ملا پسې خبرې کوي او زه یې منمه منیره زه تا پېژنمه خلک هر څومره په تا پسې خبرې کوي وسلام